سلامونه او نیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ اوسئ. نن تاسو ته د سردار محمد داود خان د پلانونو په هکله باندې خبرې لرم. پلانونه یې ډېر دي مګر نن یې د اوبو پلانونو په هکله باندې تاسو ته خبرې لرم چې سردار محمد داود خان د افغانستان د اوبو دپاره څه پلانونه درلودله. په اصل کې یو هیواد ولاړ په څو منابعو باندې دی چې زیاتره هیوادونه چې دي خپل په معدنیاتو ولاړ دي، بعضې هیوادونه دي خپل په زراعت ولاړ دي، بعضې هیوادونه خپل په مالداري ولاړ دي، بعضې هیوادونه په اوبو ولاړ دي. مګر افغانستان هغه هیواد دی چې هم د مالداري کولی سي، هم زراعت کولی سي، هم اوبه کولی سي، هم معدنیات کولی سي او هم د ترانسپورت څخه عاید ترلاسه کولی سي. دغه ټول برکتونه او نعمتونه چې دي دا الله جل جلاله افغانستان ته ورکړي دي. او داود خان چې ویه زیاتره توجه همدا و چې موږ نه باید دغه معدنیات د اوس لپاره دا راوباسو او مصرف یې کړو. دا د نسلونو میراث دی او باید هر نسل ته خپل حق وسپارل سي. داسې نه ده چې په یو وخت کې موږ هر څه راوباسو. د داود خان ټوله توجه پر دې باندې وه چې موږ څه رقم کولی سو د زراعت او د اوبو څخه موږ د خپل اقتصاد پیاوړی کړو تر څو معدنیات ته مجبوره نه سو. نن د سردار محمد داود خان د اوبو پلان په هکله باندې زه یې تاسو ته وایم او دا په اخر کې د سردار محمد داود خان سترنجي لوبه هم تاسو ته وایم چې څه رقم په سترنجي لوبه کې د امریکا او د روس په منځ کې ډېرې پیسې ترلاسه کړې او په افغانستان کې ډېر کارونه وکړه چې د نغلو بندو او د همداسې د ډورنټي بندو په هماغه سترنجي لوبې په امریکا او په روس باندې چې د ظاهرشاه په واکمنۍ کې او د خپل په واکمنۍ کې د وڅ کړی امریکا او روس او جاپان او دغه هیوادونه ټول قانع کړي تر څو په افغانستان کې څه پانګونې وکړي او دغه سترنجي لوبه به هم نن تاسو ته تشریح کوم. اضافه خبرې نه کوو، درس ته ځو. دا د سردار محمد داود خان هغه پلانونه دي چې خوشبختانه ماته راورسېدل د اوبو او انرژي وزارت لخوا او دا په اطمینان در سره وایم چې دا نقشه چې ده تر اوسه پورې په انټرنټ کې د ډېرو خلکو سره به هم نه وي. زه نن تاسو ته د سردار محمد داود خان پلان در سره تشریح کوم چې سردار محمد داود خان په هغه وخت کې په ډېر کم وخت کې د 180 بندونه په افغانستان کې مشخصه کړه چې باید په دغه سیمو کې باید بندونه جوړ سي او د دې بندونو څخه موږ اوبه د زراعت لپاره استفاده کړو او مالداري قوي کړو او د همدې ادرسه موږ وڅ کړی خپل اقتصاد قوي کړو. خو بیا وروسته چې کله هم دوی د اروپایي سفرونو باندې لاړو او همداسې په مصر کې چې کوم سفر یې درلودل یا په روسیې کې چې کوم سفرونه درلود، د هماغه سفرونو په اساس باندې دوی د دغه هیوادونو د ټکنالوژي څخه ډېر متاثره سو او هغه وایي چې دی راغی افغانستان ته هم همدا پلان یې راوړو چې موږ باید بند جوړ کړو. د بند څخه د اوبو سربیره موږ برق هم باید استفاده وکړو او برق دی د یو هیواد دپاره دومره ښېګڼې راوړي. نو دغه و چې په افغانستان کې د معدنیاتو پر ځای باندې د زراعت اوبو څخه ډېر استفاده غوښتل وکړي. نن نور خبرې تاسو ته په همدې درس کې وایم. سردار محمد داود خان چې ویه حدوداً په مرکزي افغانستان چې په همدې ځای کې د دغه ځای څخه شروع دلته حدوداً 100 بندونه یې غوښتل چې دا جوړ کړي چې هغه بندونه یې پر پنجشیر او پروان باندې نږدې 6 بنده دي. همدلته په کابل کې د کابل او وردګو همداسې سیمه کې نږدې 11 بندونه دلته دي. دا چې راسي پر مایپر باندې بیا تر کونړ پورې چې ځي دا 11 بندونه دلته دي. دلته په بامیانو کې بندونه یې تړل، دلته په غزني وخواته، دلته پکتیا وخواته، خوست وخواته دې خوا کې زیاتره د توجه مکملا دا و چې موږ دلته که دا بندونه وتړو دا سرچشمې دي او همدغسې دلته په هلمند کې هم بندونه جوړ کړه. د سلما بند هم د دوی په پلان کې ویه. دغه ټوله کارونه یې سردار محمد داود خان وکړه او ګټه یې څه ده؟ ګټه یې دا ده چې موږ که خپل بندونه وتړو د بندو څخه موږ څو ګټې اخیستلی سو. یو د اوبو ګټه اخیستلی سو چې په هغه باندې زراعت کولی سو، د هغه زراعت څخه
موږ کولی شو چې صادرات هم ولرو او خپل داخلي مصرف هم د همدغه زراعت څخه پیدا کړو. اوس لپاره موږ افغانستان د نورو هیوادو څخه غنم راوړي. موږ باید د خپل غنم، خپل خوراکي اولي توکي باید ټول په افغانستان کې تولید کړو، که هغه غوړي دي، که هغه بوره ده، که هغه وریجې دي، که هغه غنم دي. دغه ټول حولي مواد چې دي دا موږ په همدې بندونو کې، دا بندونه چې جوړ شول د همدې بندونو له برکته موږ دا ټول حولي مواد برابرولی شو په افغانستان کې. بله ګټه دا ده چې موږ مالداري جوړولی شو. مثلا په دا اوس استرالیا په نړۍ کې لوړترین صادروونکی د پسونو دی چې هر کال حدودا عربستان ته په میلیونونه پسونه د حج مبارک په ورځو کې دوی ورلیږي او دا ډېر ښه عاید لاسته راوړي. په بل قدم کې بنګلادیش هم مکه شریف ته عربستان ته د حج مبارک ورځو کې دوی هم خپل پسونه صادروي. موږ هم که همدغسې مالداري جوړ کړو، همدا مالداري د پسونو کمښت په نړۍ کې اوس احساسېږي، موږ کولی شو د دې څخه هم خپل ګټې ترلاسه کړو. بله ګټه همدا ګټه چې ده هغه د برق ګټه ده. د برق ګټه چې ده سردار محمد داود خان په همدې باندې دی پوهېده چې موږ برق د دې ځای څخه تولیدولی شو. همدغسې د ډاکټر صاحب اشرف غني هم یو خبره کړې وه چې موږ غواړو چې هند ته برق صادر کړو. د ډاکټر صاحب اشرف غني د خبرې په څه خاطر وکړه؟ ځکه چې خپله هند چې دی اوس 80 ګیګاواټه برق لري. یعنی اول کیلو واټ دی، بیا پسې میګا واټ دی، بیا پسې ګیګا واټ دی، بیا پسې پیټا واټ دی. دا هغه اندازه دي. مثلا 1000 واټه یو اول خو واټ دی، بیا دا 1000 واټه یو کیلو واټ کې 1000 کیلو واټه یو میګا واټ کې 1000 میګا واټ یو ګیګا واټ کې 1000 ګیګا واټ یو پیټا واټ کېږي. نو اوس هند چې دی 80 ګیګا واټه برق لري او هند چې ضرورت لري 400 ګیګا واټ ته هند ضرورت لري. هند که خپل ټکنالوژي د دنیا سره غواړي چې پرمختګ وکړي دی باید 400 ګیګا واټه برق ولري. او زموږ دا 180 بندونه چې سردار محمد داود خان په نښه کړي دي او موږ که په نوي نسل هایدرولیک ماشینانو باندې دا جوړ کړو، یوازې په مایپر کې پلان همدا دی چې دا مایپر کې که زه د مایپر نقشه تاسو ته دلته راوړم، دا وګوره مایپر دی، دا دوه غرونه دي تر پای پورې ده. یعنې که په دې باندې موږ نږدې 10 بند جوړولی شو. هر بند حدودا موږ ته 1000 میګا واټه برق راکوي. یعنې 10 ګیګا واټه یوازې مایپر موږ ته راکوي. 10 ګیګا واټه برق. نو 10 ګیګا واټه برق چې مایپر موږ ته راکړي، موږ په دې 180 بندو باندې موږ 200 ګیګا واټو برق ظرفیت په افغانستان کې لرو. 200 ګیګا واټ برق ظرفیت لرو او افغانستان خپله چې دی 4 ګیګا واټه ضرورت لري. یعنی موږ کولی شو 196 ګیګا واټه برق هند ته یا چین ته صادر کړو. چین هم ضرورت لري، هند هم ضرورت لري. یعنی موږ په همسایهګانو کې ډېر ښه مشتریان لرو چې موږ دغه 196 ګیګا واټه برق موږ خرڅ کړو. یعنی یو کیلو واټ که موږ په 1 افغانۍ باندې خرڅ کړو او 1000 کیلو واټه مثلا 1000 افغانۍ همدغسې حساب کړئ، دا 196 ګیګا واټه چې دی دا پر ثانیه کې دی. یعنی دا پر سکند دی. یعنی په ثانیه کې 196 ګیګا واټه برق موږ خرڅولی شو. دا چې په ثانیه کې وسي نو ته فکر وکړه چې په یوه ثانیه کې دا نږدې 196 لکه افغانۍ په ثانیه کې تاته دا پیسې تولیدوي. دا په 4 ساعته وګوره، دا په هفتوار وګوره، دا په میاشت وګوره، دا په کال وګوره. د افغانستان اقتصاد یوازې دا اوس چې دی موږ په ټول افغانستان کې 2.5 میلیارده ډالر سرمایه لرو.
یعنی که موږ دغه بندونه جوړ کړو همدغه 200 ګیګاواټه برق موږ په همسایګانو په چین او په هند باندې خرڅ کړو موږ بل هیڅ څه ته ضرورت نه لرو. دا د سردار محمد داود خان پلان همدا و. ولسمشر غني هم په همدې باندې توجه ډېره درلوده چې موږ باید بندونه جوړ کړو. یعنې په دغه د ولسمشر غني په وخت کې ګوره دغه بندونه د کار لاندې شروع شوه. 80 پروژې په افغانستان کې شروع شوه. 80 بندونه. یعنې په شل کلن دوران کې کرزي صاحب په وخت کې هیڅ کار ونه سو. ځکه ونسو چې دا شیطان چې و د جمهوریت د وزارت په چوکۍ باندې و د 10 کاله ناست و. دا هغه کس و چې د سلما بند انجینرانې 12 دانې انجینرانې د ډاکټر صاحب نجیب په حکومت کې دغه کس 12 دانې انجینرانې وسوځول. د سلما بند انجینران تاسو په انټرنیټ کې دا اوس هم لټولی شئ او هغه کوم مشران کسان چې په افغانستان کې وو هغوی ټول خبر دي چې دې کس 12 انجینران د سلما د بند ورته واچول. نو دا کس چې یو خپل یو تروریست راغلی پر د وزارت په چوکۍ باندې ناست او موږ تمه درلود چې دی موږ ته کار وکړي او 3 میلیارده ډالر یې هم خلا کړه. په داسې کې هم راپورونه شته د امریکا په سیګار همدغه ویل چې 3 میلیارده ډالر دې غلا کړي دي او هماغه تروریست یې راوی کرزي په داسې باندې په چوکۍ باندې کښېنوی. نو دغه و چې یو ټکی کار هم د بندونو د اوبو په مدیریت کې په افغانستان کې ونه سو ځکه چې دا سړی وي په چوکۍ باندې ناست و. وروسته دا یو سل دا 80 پروژې چې و دا خان محمد تکل راوړه او دا کارونه یې شروع کړه. دغه 180 بندونه چې د سردار محمد داود خان درلوده 80 بندونه خان محمد تکل همادګي ورته جوړه کړه. دا ټول پلانونه ورته جوړ کړي دي. کار باندې شروع بیخي شروع ته نږدې کړی وي. نو تاسو فکر وکړئ چې دغه شل کلن دورې کې کرزي صاحب هیڅ ونه کړ په دې وطن کې. یعنی ډاکټر صاحب اشرف غني هم د امریکایانو تر کنټرول لاندې کار کولو مګر دې بندونه شروع کړه. هغه کرزي نه پوهېږو چې په کوم اساس باندې دا کارونه نه کول خو همداسې یو تروریست یې راوړی د برق په چوکۍ باندې کښېنولی و. نو دا موږ ته په دې باندې پوه شو چې موږ ته د بندونو له ادرسه څومره پیسې راځي. بله خبره د مایپر په باندې وکړم. مایپر چې دی مایپر ګوره د آسیا په سطح لوړترینه ذخیره جوړیږي. دا اوس ګوره په مایپر کې دا 2 غرونه دي دا نږدې 100 کیلومتره به وي چې دغه غر ځي او کښته کېږي او په دې باندې هر یو چې دا سړک جوړ کړی دی دا د افغانستان د اقتصاد د تباهۍ لپاره جوړ کړی دی او په دې کې خامخا خارجانو رول درلود چې په دې ځای کې سړک جوړ کړی. او که دا اوس موږ په دې ځای کې څو بندونه جوړ کړو 11 بندونه جوړ کړو او په نوي هایدرولیک سیستم باندې جوړ کړو دغه نوي هایدرولیک سیستم باندې کې موږ جوړ کړو دغه یو مایپر موږ ته 10 ګیګاواټه برق راکوي. 10 ګیګاواټه او د افغانستان ټول ضرورت چې دی 4 ګیګاواټه برق دی. نو 4 ګیګاواټه برق موږ چې ولرو د 10 ګیګاواټه یعنې دا موږ خپله زموږ ژوند ته تغیر ورکوي. نو د همدې امله وایم چې هر څه ژرتره باید دا اوسنی حاکم باید پر بندونو باندې کار شروع کړي. د بندونو کار باندې موږ څه رقم کولی شو چې د بندونو څخه د بندونو باندې کار شروع کړو. د بندونو کار که غواړئ چې شروع کړئ عین لکه کوم پخوا دورې کې چې مکلفیت دوره وه هر ځوان باید 1 کال 2 کال د دولت لپاره خدمت کړی وای همدغه رقم مکلفیت دوره جوړه کړه چې هر ځوان چې د مکتبه فارغ کېږي د پوهنتون فارغ شوی دی 2 کاله باید راسي دلته په بندونو کې کار وکړي او وروسته هغه دی باید د وظیفې شامل شي. دلته په استرالیا کې هم همدا قانون دی چې کله یو کس د پوهنتون څخه فارغ کېږي دی باید یو د خدماتي سرټیفیکیټ ولري. یعنې دی باید باشي یو ځای کې چوکیداري وکړي یو ځای کې صفاکاري وکړي یو ځای کې رستورانداري وکړي تر څو دته یعنې د کار معنا ورته د کار په معنا پوه شي. یعنې سبا د نه اوسي چې زه باید په لوړه چوکۍ باندې کار وکړم د پیاده ویترامي وکړم دا بله دی باید په ټولو سطحو باندې
ټول خلکو ته احترام وکړي چې یعنې هر کس خپل برخه کې خپل رول لري او مهمه ده. نو همدغسې موږ هم د مکلفیت دوره جوړه کړو چې هر ځوان باید موږ جنګ ته نه لږو ورځه په بند کې کار وکړه، موږ جنګ ته نه لږو ورځه ویالې کې کار وکړه، ورځه سړک کې کار وکړه. دغه په همدې ډول باندې موږ کار وکړو، موږ فقط د ځوانان په نس باندې راپورته کړو، نس موړ کړو، 2 کاله د ماښام ډوډۍ ورته ورکړو او پرېږدو چې باید کار وکړي. زه تاسو په اطمینان وایم چې افغانستان فقط په 15-16 کلونو کې تر 10 کلونو کې افغانستان بدلولی شي. دغه پالیسي دا خو یوه پالیسي ده. بله پالیسي څه ده؟ بله پالیسي دا ده چې تاسو لکه د سردار محمد داود خان د سترنجي پلان څخه کار واخلئ. د سردار محمد داود خان سترنجي پلان څه رقم پلان و؟ سترنجي پلان دا و چې په هغه وخت کې سردار محمد داود خان که څه هم پیسې نه وه د ظاهرشاه په وخت کې او د سردار محمد داود خان په وخت کې، په همدې وخت کې د داود خان د سترنجي پلان څخه کار واخلئ. سترنجي پلان څه شی دی؟ سترنجي پلان دا دی چې دا ستا خانه ده، د شطرنج لوبه ده، دا ستا خانه ده، دا ټوله ستا خانې دي او په دې کې ستا څخه روغ تللی دی، هاس تللی دی، فیل تللی دی، شا تللی دی، وزیر تللی دی، دا هر څه درڅخه تللی دي. اوس څه شي پاتې دي؟ پیادهګان درته پاتې دي. یعنې اوس چې اقتصاد درڅخه تللی، هر څه درڅخه تللی، ته نسې کولی چې یو بل ته ځان په پښو ودروې، نو بیا د سترنجي لوبه څخه کار واخله. سترنجي لوبه همدغه پیادهګان درته پاتې دي. ستا رقیب چې دی، ستا مخامخ چې رقیب چې دی، هغه ټوله شطرنجپور ټوله شانې ژوندي دي. نو په دې کې بیا ته مشکله ده چې ته دوی سره مسابقې وکړې. نو سردار محمد داود خان په دې ځای کې ډېر ښه ګیم یې وکړ. هغه ګیم څه رقم و؟ هغه لوبه څه رقم وه؟ د هرات کندهار، دا د هرات او دا کندهار، د هرات کندهار لویه لاره چې وه دا یې امریکایانو ته ورکړه. د کندهار څخه بیا تر کابل پورې دا یې واخیستله، دا یې روسانو ته ورکړه. څه رقم کارونه یې کوله؟ تلئ پلان به یې جوړ کړئ، تلئ روسان امریکایانو ته یې ویله یاره دغسې یو پلان شته، روسان غواړي چې په دې باندې کار شروع کړي او موږ ستاسو څخه یې مشوره کوو، که ته غواړئ دا کار تو سره کوو که نه موږ به روسانو ته ورکوو. امریکایان ویل نه موږ یې کوو. بیا همدغه چې تله روسانو ته یې ویله چې امریکایان دغسې پلان لري چې موږ سره کار وکړي، که دغه کار توس کوئ چې موږ تاسو ته درکوو. دوی ویل نه موږ یې کوو. دا سړک په همدې رقم پوخ کړئ. همداسې ټوله د افغانستان شاراوې په همدې لوبې باندې پخه کړه. بله ښه لوبې چې وکړه، کومه لوبې وکړه؟ د کندهار هوایي ډګر یې امریکایانو ته ورکړئ. د کندهار هوایي ډګر یې که امریکایانو ته ورکړئ، بیا دلته د شینډن هوایي ډګر چې و دا یې بیا روسانو ته ورکړو. روسانو ته یې وویلو چې هغه امریکایانو جوړ کړی دی، هغه ملکي هوایي ډګر دی، تو داسې یو نظامي جوړ کړئ او په همدې لوبې کې دا یې پر روسانو باندې جوړ کړئ، هغه یې پر امریکایانو باندې جوړ کړئ. همدا رقم یې شاراوې جوړې کړئ، همدا رقم یې سالنګ تونل یې جوړ کړئ، همدا رقم یې بندونه یې په دې خلکو باندې جوړ کړه او همدا رقم یې ملي تلویزیون جوړ کړئ، همدا رقم یې نساجان یې جوړ کړي، کارخانې یې جوړې کړي. په همدې سترنجي لوبې کې د سردار محمد داود خان وسوی کړ چې ډېر کارونه په افغانستان لپاره وکړي. موږ هم اوس کولی شو سترنجي لوبې څخه کار واخلو. چین دی، روس دی، امریکا ده، هند دی، دا اوس د نړۍ قدرتمند هیوادونه دي. موږ کولی شو چې دې خلکو ته که سترنجي لوبې باندې نه کوو، راسه هند ته ووایه، د هند ته ووایه چې موږ د مایپر باندې چې بندونه جوړوو یا لاس بند جوړوو، یا په دې بندو باندې چې هر یو مثلا 1 ګیګاواټ برق راکوي، دا 10 ګیګاواټ کېږي، 2 ګیګاواټ یې ما ته راکړه، دا نور 8 ګیګاواټ یې ځان ته هند ته یوسه. همداسې چین ته وایي راته دا څه جوړ کړه، پاور پلانټ جوړ کړه، په زغالسنګ باندې وچلوه او همدا برق واخله په زغالسنګ باندې خرڅ کړه. موږ باید ژر تر ژره په د شطرنجي لوبې څخه موږ باید د یو ځای څخه ښه منابع څخه پیسې ترلاسه کړو. که په همدې امید ناست اوسو چې امریکا خیرات راکړي، دا بل خیرات راکړي، دا بل خیرات راکړي، موږ په هېڅ واچه به هېڅ وخت موږ څه کولی چې خپله ماښام ډوډۍ جوړه کړو او خپله آینده جوړه کړو. دا
یو سل اتیا بندونه چې دي دا یو سل اتیا بندونه په افغانستان کې ګوره په هرات کې وددن لاس بند دي، په فراه کې 3 بند دي، په بادغیس کې دي، همداسې پر هلمند باندې دي، هلمند پر بند پر سند باندې 11 بندونه دي، همداسې پر مرکزی افغانستان خو ډک بندونه دي، په بدخشان کې بندونه دي. دا بندونه اوس وګوره یو کوکچه باندې چې موږ بند وتړو هغه په پخواني توربینو باندې 300 میګاواټه برق راکوي، او که موږ په نوي نسل توربینو باندې کار وکړو دی ودې 2 ګیګاواټه برق موږ ته تولیدوي. نو د دې څخه موږ باید ژر تر ژره استفاده وکړو او خپل حالات باید موږ جوړ کړو. سردار محمد داود خان چې کوم پلانونه کړي دي هماغه پلانونه اماده دي، موږ باید په هغه پلانونو باندې ولاړ شو مخته او دغه افغانستان اوسني حالات د بدبختي او د بربادي څخه موږ دا وباسو. که همدا اوس هم موږ که موږ اوس هر کال 10 میلیارده ډالره واردات و صادرات ولرو چې موږ 10 میلیارده ډالره بدون د خارجي کومکونو موږ د برق څخه جوړ کړو، د زراعت څخه جوړ کړو، د ترانسپورت څخه جوړ کړو. دا که موږ جوړ کړو زموږ ژوند بدلیږي. راتلونکي ویډیو تاسو ته په دې باندې د بهرنیانو زهر په نامه باندې راتلونکي ویډیو را روانه ده او زه تاسو ته وایم چې موږ څه رقم کولی شو چې د کاله 50 میلیارده ډالره بې له دې چې موږ خپل معدنیات وباسو موږ یې څه رقم د کوم ځای څخه موږ پوره کړو. په هغه ویډیو ته هم منتظر اوسئ. خو دا ویډیو چې وه د سردار محمد داود خان پلانونو په هکله باندې وه او دا پلانونو باندې کار شروع کړئ او ژر تر ژره افغانستان یو ځای ته ورسوئ. او که دا کښتۍ په همدې آهسته آهسته ډول باندې حرکت وکړي دا ژر ډوبېږو، موږ ټوله ډوبېږو او ټوله غرق کېږو. نو تاسو وخت نه نیسم، انشاءالله چې راتلونکي ورځ کې هم اقتصادي خبرې دي، د هغه نه وروسته بیا یو تجارتي کورس شروع کېږي تر څو دا زموږ ځوانان هم جیبونه ډک شي. تر بیا هم په الله سپارم.